حامدا ومصليا ومسلما وبعد. ما قدرمنو مؤمنانو ورونو، نن سبا چې موږ د دنیا په مخ باندې مختلفو اقسامو انواعو کې مسلمانانو باندې مصیبتونه وینو، دا یو تعداد ساده لوحه تماشاچي مسلمانان داسې خیال کوي چې دا د مسلمانان بدبخته مسلمان دي، او دا د شریعت په نصو په بنیاد کې دا غلطه اندېښنه ده او غلط سوچ ده او غلط فکر ده. داسې نه ده. په دنیا کې مصیبتونه د موږ په مقدس شریعتو، پاک شریعتو اسلام کې دا ثابته ده چې دا مصیبتونه 4 قسمه دي. یو قسم مصیبت ته چې هغه د درجو د لوړوالي او د حسناتو د نیکیو د زیاتوالي لپاره ده، او دا مصیبت په انبیاو راځي، په اولیاو راځي، د الله په دوستانو راځي، د الله په نیکانو باندې راځي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوه، حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه پوښتنه تیر وکړه، سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنه پوښتنه تیر وکړه، یا رسول الله ای الناس اشد بلاء، ای د الله نبی کوم انسانان په سختو مصیبتو مبتلا کیږي؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الانبیاء ثم الامثال فالامثال، نبیانو باندې سخت مصیبتونو، تکالیفو او امتحانونه راځي او هغو ته درجه په درجه ورنږدې. نو یو قسم مصیبتونه داسې دي چې په هغو باندې درجې لوړیږي، لکه دغسې انبیاو ته راځي، اولیاو ته راځي، صالحانو ته راځي، او د هغو په نیکیو کې اضافه‌توب کیږي. او بله خبره دا ده چې یو خو د دوی درجې لوړیږي، بل نور عامو بق ورکول کیږي چې هر مسلمان باید داسې استقامت او صبر وکړي په خپل ژوند او زندگی کې لکه د انبیاو صالحان یې کوي. او بله خبره دا هم عام مسلمانان زده کی چې کله په یو قسم ضعیفو انسانانو مسلمانانو کې داسې خیال او سوچ پیدا کیږي چې انبیا اولیاء دا د الله سره نږدې شراکت لري او دا واړه خدایان دي، دو باندې د مصیبتو زور نه رسیږي، نو الله په دې انبیا او اولیاء باندې چې مصائب راولي، هغه عام مسلمانان په دې پوهوي چې ګوري دا خدایان نه دي، دا شریکان دی الله نه دي، دا د الله ساده او عاجز بندگان دي، د الله په اختیار کې دي، دوی باندې هم دغسې مصیبتونه راځي لکه په عامو مسلمانان. نو یو دا مصیبت ته چې هغه مصیبتونه د درجو دپاره دي او د حسناتو د زیاتوالي دپاره دي. دوم قسم مصیبت هغه هم په مسلمانانو کې، هغه د هغو د ګناهونو، د هغو د خطاګانو، د هغو د معصیتونو د معافیو د لرې کېدلو دپاره دي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي، مفهوم یې ده چې هر مصیبت چې کوم مسلمان باندې راځي، حتی تر یو ازغي پورې چې د ده په لاس او په پښه کې چخیږي، دا به د ده ګناهونه پرې باندې معاف کیږي او دی به الله ته پاک سوتره مخامخ کیږي. دریم قسم بیا هم په مسلمانانو کې چې مصیبتونه راځي، هغه مصیبت ته چې هغه مجتمع د مسلمانانو له مخلصو، له صادقو مؤمنانو او له منافقو انسانانو څخه جوړوي. نو د دې لپاره الله په هغو باندې یو مصیبت راولي چې هغه صادق او مخلص مسلمانان کې معلوم سي، چاڼ سي، او هغه منافق کې معلوم سي او ثابت سي، ووځي. لکه الله عز وجل په سورة عنکبوت کې 2 او 3 آیت مبارک کې فرمایي چې احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا الآیه، آیا دا انسانان دا ګمان کوي چې دوی به د دنیا په ژوند کې همدغسې سریاله خوسي پاته سي او په دوی باندې به امتحان او ازمایښت د دې نه راځي چې هغه منافقان او هغه صادقان کې معلوم کی؟ خامخا به دا راځي چې صادقان او سوچه مسلمانان او مخلص مسلمانان او هغه کاذب او دروغجن او منافق انسانان به کې معلوموي. او څلورم قسم عذاب بیا داسې عذاب ده چې هغه خالص په کفارو باندې راځي، زلزلې کې راځي، توفانونه کې راځي، ورونه کې لګیږي، مرضونه پې مبتلا کیږي، وباګانې پې مبتلا کیږي، په کرونا باندې اخته کیږي، قسمه
خو دا خلک په اصل ذات کې او په اصل خټه کې یې کفار. نو دغه په کفارو باندې چې بیا کوم مصیبتونه راځي دا نه معنا چې دا د هغو ګناهونه کې معاف کېږي یا کفریات کې معاف کېږي العیاذ بالله. نه، هغه عذاب چې ده بیا یوه برخه د عذابو د کفریاتو د دوی داسې په دنیا کې الله ورکوي، سزا ورکوي په دنیا کې، او د آخرت عذاب یې ورته اشد ابقا ده، هغه ورته پاته د دوی په مخ کې. یو مصیبتونه دي چې په مسلمانانو راځي، هغه یا د هغو د درجو د لوړوالي دپاره ده، یا د هغو د ګناهونو د معافي دپاره ده، د عفو تویدلو دپاره ده، یا دغه فرق د مسلمانانو، مخلصو مسلمانانو او د منافقو انسانانو تر مابین د فرق دپاره مصیبت او تکلیف پې باندې راځي. او یو عذاب چې په کفارو باندې کوم عذاب راځي، هغه د هغوی د کفریاتو، د هغو د تجاوزونو، د هغو د طغیانونو، د سرکشیو یوه برخه د عذاب او د عقاب ده چې په دنیا کې الله پې باندې تېروي. لکه الله جل جلاله چې فرمایي په سورة رعد کې چې لهم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرة اشق وما لهم من الله من واق. دوی لره په دنیا کې هم عذاب شته، یوه برخه دغه کفریاتو د دی سزا ورکړه کېږي، ولعذاب الآخرة اشق، او د عذاب د آخرت بیا ډېر شاقو، ډېر سختو، ډېر دروندو، ډېر پایدار ده بیا. وما لهم من الله من واق، دوی به بیا هیڅ ساتندوی او مرستندوی د هغه عذاب د الله نه لري. نو دا عذابو څخه د الله وساتي. نن سبا په مسلمانانو کې په مختلف قسم باندې سخت تکلیفونه پې باندې مبتلا دي، خو هغه له دغه دریو قسمو چې د مسلمانانو عذابونه دي یا مصیبتونه دي، له دغو دریو قسمو چې له هغوی خالي نه دي. ځکه هغه انسانان که ډېر پاکي، هغو درجې الله پې لوړوي، که ګډوډ اعمال لري په خپل ژوند کې، ګناهونه یې الله ورته معاف کوي. او که مسلمانان مخلصان او منافقان سره ګډوډي، د هغو په مابین کې الله د تمیز یو ترتیب برابروي. نو الله دې د غزې په مسلمانانو، مظلومو مسلمانانو باندې رحم وکړي. الله جل جلاله دې د پاکستان په سیلاب زدګانو او زلزله زدګانو باندې رحم وکړي. الله جل جلاله دې د افغانستان او د خاصتا د کونړ په زلزله زدګانو باندې او په مصیبت زدګانو باندې رحمتونه وکړي. شهیدانو دې الله شهادتونه قبول کړي، زخمیانو مجروحانو ته دې الله شفای عاجل کامل ورکړي، او غمجنو دردمنو ته دې الله پاک د زړو صبرونه ورکړي، او موږ مسلمانان دې الله د هغو توفیق راکړي چې د هغو خدمت وکړو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.